السلام علیکم درنو دوستانو، زه صدام حسین د اس کیو ټیک چینل لپاره یو ځل بیا تاسو په خدمت کې یو نوی ټاپک سره حاضر یم. نوی ټاپک دا دی چې څرنګه کولی شو خپل موبایل کې یو پروفیشنل لوګو ځانته جوړ کړو. نو څرنګه یې جوړ کړو راځئ ویډیو کې راسره وګورئ. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single السلام علیکم دوستانو، دغه اپلیکیشن دی چې لوګو میکر په نوم تاسو به راګورئ چې لیکلی دی اوور 3.5 میلیون لوګو. په دې کې 3.5 میلیونه لوګو موجود دي چې ډیزاین شوي دي. ډېر ساده، تاسو کولی ساده ایډیټ باندې دغه ایډیټ کې خپل لوګو ته یې کنورټ کړئ. دلته لاندې تاسو ته څو اپشنونه درکوي چې کریټ لوګو فرام سکریچ، یعنې خالي څخه شروع کوئ. او بل کریټ لوګو ویت ډیزاینر، او ډیزاینر دا چې دی دا په پیډ باندې دی، په پیسو باندې دی. دغه اپلیکیشن اوله کې چې تاسو ډاونلوډوئ فری به وي، څه محدود به وي، خو زه تاسو ته په آینده کې بل ویډیو جوړوم چې څرنګه دا کولی شو موږ چې پیډ یې کړو او مفت یې ترلاسه کړو. د باره کې بل دغه جوړوم تاسو دپاره ویډیو. د دې لپاره تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې آینده کې هغه ویډیو تاسو څخه مس نشي. دغه ګورئ لاندې اوس سکریچ سره شروع وکړه. دلته کولی شئ خپل سر نه ډیلیټ یو شی شیپ راوړئ، هلته ولیکئ یو شی او هغه فونټ ورته تغییر کړئ، رنګ ورته تغییر کړئ، یو شی ځای په ځای کړئ. دا په خپله دا فری دی، که خپله یې ډیزاینوئ نو فری دی. که چېرته د اپلیکیشن مدیر ته یې ورکوئ نو هلته به پیډ وي. اوس دا کولی شئ خپله ډیزاین کړئ، بیکګراؤنډ ورته چینج کړئ، فونټ ورته چینج کړئ، هر شی کولی شئ. اوس راځو چې څرنګه هغه پیډ کېږي. اوس دا به سیف کړئ، سیف کوئ که نه یې سیف کوئ. مثال که وځي د دې نه وځم نه یې سیف کوم. اوس راځو د کریټ لوګو ویت ډیزاینر سره د باندې کلیک کول ته مختلف لوګو موږ ته راکوي. دلته اول به راشئ چوز انډسټري، یعنې تاسو څه چیز دپاره لوګو جوړوئ که نه، هیلث، پبلیک، هلته وګورئ تاسو فټنس، انټرټینمنټ، ارټ، میوزیک، کنسټرکشن، چلډرن. کمپنی نیم به ورکړئ، مثال ما اس کیو ورکړه. دلته مې ولیکئ اس کیو. ټاګ لاین لاندې ورکړئ چې ټاګ لاین، هلته ما ټیک ورکړ. تاسو هر څه ورکولی شئ، فوټوګرافي لیکئ، هر څه کولی شئ خپل لوګو په مطابق باندې. هلته به یو فونټ ورته انتخاب کړئ چې کوم فونټ باندې تاسو لوګو جوړوئ. لاندې 4 دانې فونټونه درکړي دي، فنکي، ماډرن، د دانې بره کالیګرافي ده لاندې. اوس یو فونټ باندې کلیک کړئ، نور به صبر وکړئ، تاسو د خپله اپلیکیشن چې جوړوي. چون تاسو چې ډاونلوډوئ دغه به فری وي، دا کار نه کوي، کار کوي مګر تاسو نشئ کولی چې هغه ایډیټ کړئ. پکې بیا ایډیټ نشئ کولی، هغه نشئ ثبت کولی. اوس ګوره چې مختلف لوګو یې تاسو ته درکړل. لوګو ته وګورئ، کم یو لوګو چې پکې خوښ شو هماغه لوګو باندې کلیک کړئ، هغه بیا ایډیټ کړئ. کوم فونټ اضافه کول غواړئ، کوم شی اضافه کول غواړئ، جي کول، بره نږدې کول یې غواړئ، هم کولی شئ. خو دغه کار په پیډ اپلیکیشن کې کېږي چې کله هیک و. آینده ویډیو به زما انشاءالله همدغه وي چې دغه برنامه څنګه هیک کړو. مثال ځینې ګیمونه دي څنګه هیک کړو چې هغه پیسې زیات کړو، کوینس یې زیات کړو. مثال دا مې هیک کړی. ځینې همسې برنامې دي چې فری وي او پرو کار دې نشو اخیستلی، د نه موږ پرو کار اخلو. اوس دا ما هیک کړی دی، ټول هر څه کار کوي، خو ستاسو په لاس کې به نه کوي. هغې په باره کې زه نوی ویډیو جوړوم چې همدغه بیا څنګه هیک کولی شي. لکه دلته چې اوس هیک دی، تاسو اوس ګورئ چې هر یو لوګو مو خوښ شو. مثال دغه لوګو ماته خوښ شو. ګوره لاندې وایي ایډیټ اینډ سیف، ایډیټ اینډ سیف. هلته اوس پیسې غواړي. ګوره بره وګورئ د میاشتې په کال لپاره هر څه چې هیک کوئ. دلته اوس ما دا هیک کړی دی او بیا تاسو ته وښایم چې څنګه هیک کېږي. د باره کې بل ویډیو تاسو ته جوړوم. د دې لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې تاسو دغه ویډیو هم مس نشي او پاتې شي. کله چې تاسو چینل سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره ګونګړی نشان ووهئ چې کله ما دغه ویډیو جګ کړه تاسو ته رسېږي. تاسو وګورئ دغه ما هیک کړی پیسو بدل کې دا ورته راځي او زه دا یس کوم. چې یس مې کړ نو برنامه موږ سره هیک شو. زه کولی شم هغه ایډیټ کړم. اوس تاسو ته وګورئ دغه د ایډیټ شو. ستاسو دغه کې به دا نه کېږي. اوس زه مثال دغه فونټ ورته بدلوم. دغه فونټ مې خوښ نه دی، لوګو هم دا صحیح دی خو فونټ ورته تغییروم. دغه فونټ ورته انتخابوم. هر یو فونټ تاسو انتخابولی شئ. لاندې وګورئ کوم چې ستاسو د خوښې فونټ وي هغه ورته انتخاب کړئ. راځئ د مختلف فونټ، دغه فونټ صحیح دی. اوس راځو لاندې مثال لږې بره کوو، یعنې خپل هغه اپلیکیشن ډیزاین کړی خو مثال موږ مثلا لږ ایډیټ کوو، داسې صحیح نه دغه صحیح دی. اوس دا به لږ غټ کړو، نږدې به یې کړو، لږ به یې غټ کړو. بیا به هغې نه وروسته تاسو کولی شئ سیف یې هم کړئ. دا به لږ ذره
غټ کوو. د اپلیکیشن لینک مې په ډسکرپشن کې درکړی، تاسو کولی شئ له هغه ځایه اپلیکیشن انسټال کړئ. تقریبا دغه لوګو هم تاووي دې خواته، صحیح نه دی دغسې تقریبا داسې صحیح دی. په دې شي باندې ما پرېښوده. کله چې دغه اپلیکیشن هم هیک کوي بیا هر څه تاسو ته فری میلاویږي. اوس فی الحال چې تاسو دا کوئ هلته به لاک ورباندې لګېدلی وي. دا کار نه کوي چې همدې نه هم کولی شئ، د فری ورژن نه هم کولی شئ تاسو نقل وکړئ، همغه لوګو هلته چې ځانته یې جوړ کړئ بیا همداسې که نه دا پیدا کېږي خو هلته لاک وي. زه سبا ته انشاءالله دغه ویډیو جوړوم، تاسو ته اپلوډ کوم چې تاسو بیا څنګه دغه برنامه هیک کولی شئ، همداسې نورې مفیدې برنامې هیک کولی شئ چې هغه فری کې تاسو ته اډ راځي. اډ څنګه لرې کولی شئ، ګوګل اډس راځي هغه لرې کوي، دغسې پرو ورژن دغه ګټه ترېنه واخلئ. لکه دا اوس فول ورژن د انلیمیټډ هر څه پکې چې دي همغه فری میلاویږي. او که چېرته په همداسې ورځئ ورباندې نو بیا هلته پیسې تاسو نه غواړي، دلته افیکټ باندې به کلیک کوئ چې بیکګراونډ هم انتخاب کړئ، افیکټ کلیک کوئ، افیکټ هلته اوپیسټي ده چې څومره اضافه کوئ افیکټ ورباندې دومره کولی شئ. مثال افیکټ راشئ دغه اوپیسټي ورزیات کړئ، دغسې دا د لوګو بیکګراونډ شو. هر یو چې ستاسو خوښې کولی شئ خپل د خوښې لوګو او بیکګراونډ ورته انتخاب کړئ. دوستانو بیا یادورې کوم زموږ چینل نوی دی، تاسو سپورټ وکړئ، زموږ سپورټ وکړئ نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ چې آینده زموږ ویډیو تاسو ضرور رسیږي او هم تاسو زموږ سپورټ کړی واوسي. او که چېرته تاسو کومه پوښتنه لرئ تاسو کولی شئ همدې کمنټ کې موږ ته یې پرېږدئ چې آینده کې موږ تاسو دپاره یا کوم غوښتنه وي چې اصلاح یې کړو درته ویې کړو، کوم پوښتنه وي کولی شئ چې موږ سره پوښتنه شریکه کړئ. او موږ په دعا کې یاد ساتئ. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. مننه.